پر کابل هوایي ډګر د بریدونو وروستي جزئیات او تازه حال. د کابل پر نړیوال هوایي ډګر باندې د وروستي چاودنو په ترڅ کې تر دې دمه د وژل شوو شمیر 40 تنه او د ټپیانو شمیر تر 100 تنو څخه اوښتی دی. په پیښه کې د امریکایي او طالب سرتیرو د وژل کېدو ریپورټونه هم شته ده. بلخوا طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کابل هوایي ډګر کې نننۍ چاودنې غندلې دي. طالبانو ویلي چاودنې په هغه ځای کې شوي چې مسؤلیت د امریکایي ځواکونو پر غاړه و. اعلامیه وایي اسلامي امارت د خپلو خلکو امنیت او ساتنې ته کلک متوجه دي او د شرغښتونکو کړیو مخه به په کلکه سره ونیول شي. بلخوا پر کابل هوایي ډګر له بریدونو وروسته د برټانیې لومړي وزیر بوریس جانسن د افغانستان په تړاو د کابینې بیړنۍ ناسته راغوښتې ده. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایډن د اسرائیلو له لومړي وزیر سره خپله لیدنه هم وځنډوله. په راپور کې راځي چې د فرانسې خبري اژانس وایي چې د امریکا او برطانیه په کابل هوایي ډګر کې خپلو سرتیرو او اتباعو ته امر کړی چې ژر تر ژره د لیږد پروسه ختمه کړي او هره شیبه د دې احتمال شته چې هوایي ډګر کې کومه بله ستره ترهګریزه پیښه رامنځته شي. بلخوا طالبان وایي کندهار ښار کې دوه هغه پاکستاني خبریالان نیولي چې د دوی له اجازې او اسنادو پرته افغانستان ته داخل شوي وو. د پاکستان اطلاعاتو وزارت هم دغه خبر تایید کړی دی خو د خبریالانو د هویت په تړاو نور جزئیات نه دي ورکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.